او سترګې په لار دي د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په حیث دوی ته ستاسې ډاډ څه ده؟ دا مسله خو واقعا داسې مسله ده چې یو جنجال ځینې جوړ دي. زه به مقدمه کې دا خبره وکړم، په اول قدم کې د افغانستان مسلمانانو ته وایم په ډېر احترام باندې بله چې د اسلامي امارت کم تصامیم و فیصلې دي تاسې کامل اعتماد وکړئ چې هغه به د شریعت د چوکاټ نه وي. داسې فیصله اسلامي امارت نه کوي د ولس په اړخ کې یا د نظام په اړخ کې الله مه کړي چې هغه چې د الله تعالی د دین سره په ټکر کې په 100 کې 1% په ټکر کې یا 10% په ټکر کې داسې نه کوي. نو اوله خبره غوښتنه مې دا ده لکه څنګه چې په 100 کاله جریان کې د افغانستان ولس پر اسلامي امارت باندې اعتماد کړی و. د اسلامي امارت د روانه مبارزه دا یې حق مبارزه بلل، زوی یې هم ورکوي، مال یې هم ورکوي، په کور کې ځای هم ورکوي، رهبري یې هم ورته کوله. فیصله یې د دې فیصله تایید وه، رد یې د دې رد تایید و. لکه هغه 100 کلن اعتماد چې مو کړی دی چې نتیجه یې دا سوه چې د اسلامي امارت او د ملت په مابین کې یو وحدت و اتفاق پاتې و. اوس مو غوښتنه دا ده چې د اسلامي امارت چې کم تصامیم دي په هر لحاظ باندې تاسې د هغه کامل ملاتړ وکړي. دا یو شی. موږ نظام به داسې فیصله نه د کومې خور متعلق کړي نه به د کوم ورور متعلق کړي الله مه کړي چې هغه د الله تعالی د دین تقاضا نه وي، هغه د شریعت سره ټکر وي. دویمه غوښتنه مې دا ده د قدرمنو علماء کرامو څخه، استادانو څخه، پوهانو څخه چې دا خو واقعیت دی چې په دیني مسایلو کې اختلافات وي، د چا یو نظر وي، د چا بل نظر وي، د چا یو تحقیق وي، د چا بل تحقیق. هغه مسایل چې د نظام متعلق مسایل دي چې په هغه مسله کې حکم کول هغه د نظام سره تعلق لري. په دغسې مسایلو کې دي قدرمن علماء کرام استادان بس د نظام په فتوا باندې عمل وکړي، د ځانه څخه خپل تحقیقات او خپل معلومات شریکول دا یو قسم مشکلات را جوړوي، په ولسونو کې ستونزې پیدا کوي، اختلافات ته لار جوړوي. زموږ کامیابي د افغانستان کامیابي په دې 100 کاله مقابله کې یو راز د کامیابۍ مو اتحاد دی. اتحاد مو په څه شي راغلی و؟ ټول افغانان پر یو مذهب دي، ټول افغانان سره ورونه دي، ډلې ډلې نه وي سره. خدای مه کړه داسې نه وي په جزئي مسایلو کې خلک سره تقسیم کړي. نو په ډېر احترام د قدرمنو اساتذه اوسمې غوښتنه دا ده چې د نظام چې کوم حکم دی فیصله یې بس هغه ته چې لبیک ووایي. عامو مسلمانانو ته چې تشویشات په دې مسایلو باندې نه پېښوي. او پاتې سو د خپل تحصیلي جریان د اناسو متعلق ښځو متعلق په دا متعلق باندې د نظام حکم تاسو ته معلوم سو چې هلته د حرمت فیصله چا نه ده کړې چې دا حرام دی، خو د امرساني فیصله مابین ته راغلې ده. په دې کې بیا دوه اړخه دي. یو دا دی چې دغه د ښځو د تعلیم په نامه باندې دنیاوالو د ځان لپاره یو ښه بهانه پیدا کړې ده. بس نورې خبرې ټولې پر ولاړې دي، خو نه د افغانستان د امن په حواله څه ویلی سي، نه د اقتصاد په حواله څه ویلی سي، نه د خلکو سره د عدالت په حواله څه ویلی سي، خو هر څه برابر دي. بس دغه یوه بهانه یې ځان ته پیدا کړې ده چې د ښځو تعلیم دی. دا د ښځو د تعلیم مسله دلته مطرح نه ده. د دنیاوالو چې کومه غوښتنه ده هغه غوښتنه موږ نسو پر ځای کولی. دا مقابله خورا د ډېر وخت را روانه ده. دی د افغانستان د تمدنو د پرمختګ په نامه باندې غواړي چې د دنیاوالو سره یې سیال کې زموږ خویندې او زموږ لوڼې همداسې د لباس په شکل باندې، د راوتلو په شکل باندې، د منظرې په شکل داسې جوړې شي لکه د نورې دنیا ښځې چې جوړې شي. د افغانستان کلتور و عنعنه او مذهب دین چې د ټولو مسلمانانو دین دی هغه دا شی نه ایجابوي. او خدای مه کړه که موږ په دې کې دغسې اقدام کوو د پردیو فرمایشات مابین ته راوړو. د افغانستان مسلمانان یې زموږ سره نه مني. دا مسلمانانو هر وخت چې هر امیر دلته دغسې اقدام کړی دی د هغه امیر په مقابل کې مسلمانان راپورته سوي دي. نو دغه یو اړخ دی. دویم اړخ دا دی چې د یو مسلمان خور په صفت باندې چې د مسلمان خور کم حق دی، هغه کې مالی حق دی، هغه کې علمي حق دی، هغه کې د عزت حق دی. دا مسؤلیت دی، دا مکلفیت دی چې هغه ورکو چې څه د الله تعالی دین وایي هغه به خامخا ورکو.
خو په دې کې د عجله نه کوي چې بس ولې ژر دا کار نه کیږي ولې ژر دا کار نه کیږي چې څه د شریعت تقاضا وه دغه تطبیق ته اسلامي امارت ژمن دی هغه به خامخا کیږي یعنی حل کېږي هغه مشکل به حل کیږي الله تعالی په نصرت ډېره زیاته مننه وزیر صاحب دا چې زموږ بلنه ومنله خیر مننه الله